دوستانو سلامونه احترامات مې قبول کړئ په دې هیله چې جوړ او روغ واوسئ. لکه څنګه چې تاسو د ویډیو د سر خط ویلی دی، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه تاسو جیميل اکاونټ او پلی سټور جوړولی سئ. اکثرو ملګرو به غوښتنه کوله چې موږ پلی سټور څنګه جوړ کړو. دوستانو رښتیا هم د پلی سټور نشتون په ټلیفون کې یا هم چې خراب وي ګټه ستونزه ده. هغه په دې خاطر چې اکثره وختونه ستاسو د ټلیفون اپلیکیشنونه اپډیټ غواړي، که چیرې ستاسو پلی سټور نه وي جوړ هغه نه اپډیټیږي، او که چیرې دوستانو ستاسې یو اپلیکیشن ته ضرورت وي او غواړي چې ډاونلوډ یې کړئ، پلی سټور مو کار ونه کړي، هغه تاسې نسئ ډاونلوډولی، ډېر په تکلیف یې تاسې ډاونلوډوئ د ویب سایټونو څخه. نو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسې ته وښیم چې پلی سټور څنګه جوړیږي. دوستانو راځئ په ویډیو شروع کوو. دوستانو زموږ چینل سبسکرایب او د زنګولې پر بټن کلیک ووهئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تر تاسو پورې ژر تر ژره راسي. دوستانو په لومړي قدم کې به تاسې پلی سټور ته ولاړ سئ. کله چې پلی سټور خلاص کړئ تاسې ته به داسې یو صفحه خلاصه سي. تاسې پر ساین ان باندې کلیک وکړئ. زما نېټ څه ناڅه کمزوری دی، ګوره انتظار ورته کوو. دلته دوستانو که چیرې تاسې خپل ایمیل لرئ نو په دا سر کې تاسې خپل ایمیل ورکړئ، بیا پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ، اول ته خپل پاسورډ ورکړئ، ستاسې پلی سټور خلاصیږي. او که چیرې تاسې تر اوسه ایمیل نه لرئ نو تاسې پر کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ، دلته فار یور سلف باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسې خپل نوم ور واچوئ. زه د انډیوال دپاره جوړومه، د هغه نوم ور واچومه ګل احمد. دلته به ستاسې وروستی نوم ور واچوئ، ستاسې وروستی نوم چې مو کله تخلص ور واچوئ د هغه بعد څخه به دوستانو تاسې دلته پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ. منت ډے ییر، دلته به دوستانو میاشت، ورځ، کال، تاسې به خپل د تولد میاشت، ورځ او کال انتخاب کړئ. دلته جنډر، تاسې به خپل جنسیت انتخاب کړئ. دا میل چې دی نر دی، فیمیل ښځه ده او داسې نور خو نو تاسې پوهېږئ. دلته به پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستانو مهم کار یې په دغه ځای کې دی، تاسې به دلته یو ایمیل ځان ته انتخاب کړئ. اوس زه د انډیوال لپاره جوړومه، زه ګل احمد، دلته سپیس دوستانو مو کوئ، ګل احمد صالحي، دا مې ورکړئ. خدای دې وکړي چې راڅخه قبول یې کړي. که چیرې پر دغه نامه باندې بل اکاونټ جوړ نه دی جوړ دوستانو، که چیرې پر دغه نامه باندې بل اکاونټ جوړي تاسې ته بیا وایي چې پر دې نامه باندې بل اکاونټ جوړ دی، تاسې یو بل نوم انتخاب کړئ، تاسې به بل نوم ورته انتخابوئ. دلته زه پاسورډ ور اچومه. دوستانو کله چې پاسورډ ور واچوئ ستاسې دې فکر وي چې دغه پاسورډ تر 8 توري کم نه وي، ځکه چې دلته نوشته دي اتلیسټ 8 کیرکټرز، یعنې تر 8 توري باید چې کم نه وي، لږ تر لږ 8 توري باید چې وي. دلته چې کله پاسورډ په اول کې کریټ پاسورډ، په دې کې تاسې پاسورډ واچوئ، لاندې کنفرم پاسورډ، په دې کې تاسې بیرته هغه د سر پاسورډ چې مو واچولی دلته تاییدوئ. وروسته بیا پر نیکسټ باندې کلیک کوئ. دلته وایي ستاسو پاسورډ ډېر کمزوره دی، تر دې زورور پاسورډ ځان ته انتخاب کړئ. زه بل پاسورډ ورته ور اچومه. ما بل پاسورډ ور واچوئ دوستانو، ګوندې چې دا قبول یې کړئ دوستانو. دلته تاسې دا لوړ ګوره د ټلیفون نمبر دی،
که چیرې تاسو د ټلیفون نمبر خپل ایمیل ادرس ورکوئ هم یې ورکولی سئ، ځکه چې بیا تاسو دلته که چیرې دغه ایمیل ادرس مو هیک سي یا بند سي، تاسې په خلاصولو کې دغه د ټلیفون نمبر تاسو سره ډېر کومک کوي. او که نور اچوئ هم مشکل نشته. خو یوه خبره مو په یاد وي دوستانو، کله چې ټلیفون نمبر ور واچوئ تاسو ته یو کوډ راځي، هغه کوډ بیا تاسې ور اچوئ. نو زه د ټلیفون نمبر اوس نه ور اچوم. دلته پر سکیپ باندې کلیک وهم دوستانو. دلته دوستانو نوشته دي دغه خپل دغه جيميل پرایویسی ده، کوم چې دوی خپل هغه قانونونه لري هغه درته تشریح کړي دي. د ویلو ضرورت یې نشته، که ووایاست خو ښه خبره ده. آیا اګري باندې باید تاسو کلیک ووهئ. دلته ګوره تاسو ته نوشته سوی وای تانکس ګل احمد، یعنی دغه زما د انډیوال نوم چې و ګل احمد و، د هغه دپاره ما دغه جیمیل اکاونټ جوړ کړی. یعنی دغه زما جیمیل دغه انډیوال مې جیمیل اکاونټ سو، لاندې پاسورډ سو جوړ سو. اوس زه دلته پر نیکسټ باندې کلیک وهم. یعنی تاسې ګوره په دې کې دغه شیان استعمالولی سئ. اوس فعلا په ټلیفون کې پر دغه اکاونټ باندې پلی سټور دی، جیمیل دی او مپ دی چې نقشه د یوټیوب دی او ګوګل ډرایو دی. که چیرې په دې کې تاسې د کوم شي سره نه پیدا لاس کمنټ وکړئ، انشاءالله زه مو سر به در خلاصوم. پر نیکسټ باندې کلیک وهم. اوس زموږ پلی سټور انشاءالله جوړ سو، جیمیل اکاونټ هم جوړ سو. دلته به دوستانو که چیرې تاسو وغواړئ بیک اپ ټو ګوګل ډرایو، که چیرې تاسې مثلا د دغه اکاونټ څخه ووځئ، ستاسې شیان پاته سوي، تاسې په ګوګل ډرایو کې بیرته بیک اپ کولی سئ. زه دا بندوم. تاسې چالان هم پرېښولی سئ او بندولی هم سئ، خو بند یې ښه دی ځکه چې تاسې ګوګل ډرایو چا څوک یې پېژني هغه خو ښه خبره ده، چې نه پېژني بند یې صحیح دی. اکسپټ باندې کلیک وهم. دوستانو تاسو ولیدله ګوګل اکاونټ هم جوړ سو چې د جیمیل په نامه دی. جیمیل یو سایټ دی، جیمیل مې جوړ کړي، د هغه ترڅنګ مې ګوګل پلی سټور هم جوړ کړي. اوس دی کولی سي د دغه ځای څخه ډایرکټ اپلیکیشنونه ډاونلوډ هم کړي او د ټلیفون د دلته اپډیټ هم کړي. دوستانو پر دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې خپل د جیمیل اکاونټ هم جوړ کړئ او ګوګل پلی سټور مو هم جوړ کړئ. هیله لرم دوستانو چې ویډیو به مو د خوښه وړ ګرځېدلې وي. لایک او شیر یې ضرور کړئ. تر بیا پورې دوستانو ښې چارې.